ای وروره نه عبادت کولی شي نه الله راضي کولی شي چې الله موږ د خپلې بندګۍ دپاره پیدا کړي او د دنیا به زموږ دپاره پیدا کړي أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. زه د ملګرو ته دا نصیحت ډېر زیات کوم او بار بار ورته وایم دا نصیحت د قرآن او د حدیث نه اخیستی شوی نصیحت دی د سلف صالحینو د اقوالو نه خلاصه او نچوړ دی چې ای وروره ای قدرمنه او ای خور د دنیا په خپل کنټرول کې ساته ته د دنیا په کنټرول کې کېږه مه دنیا په خپل کنټرول کې وساته چې ته ترې فایده واخلې نو چې دنیا راولګي او تا لوبئ نه عبادت کولی شي نه الله راضي کولی شي نه د الله په لار کې مال لګولی شي نه غمخادي کولی شي نه آرام اخیستی شي نه فایده اخیستی شي په دې دنیا باندې څه کې دنیا په خپل کنټرول کې ساته دنیا په کنټرول کې کېږه مه دنیا په کنټرول کې ساتل څنګه دي لکه یو سورلۍ باندې چې ته سورې او واګې ستا په لاس کې دي بس چې کوم طرف ته تاوی ته وهه که تیزی تیزی که که روکې روی که او که ودرې ودروه اوس دا د هغه سړي کار دی په دې طریقې سره به دنیا راټینګوي چې هغه هوښیار وي دی به په دې دنیا باندې سوري په دې مال باندې به سوري کوم ځای کې ضرورت راشي لګوي به کوم ځای کې ورته بله مسله راشي لګوي به هر څه خون به والي د دې مال نه فایده به واخلي او یو هغه دی چې مال پې سور دی لکه ته ورته ووایې مثال راځي که نه جومات ته راځي مونځ کې دې زه نه وینمه درس کې دې زه نه وینمه بل عبادت ته نه کړې دا څه کیسه ده هلته جي دوکان دی هلته جي مزدوري ده هلته جي کارونه دی هلته اوس دا دنیا دی په دنیا باندې سور دی که دنیا په ده سوره ده دنیا په ده سوره ده ځکه چې دی د دنیا په موټي کې دی دی د دنیا په کنټرول کې دنیا او مال د ده په کنټرول کې نه دی نو ته داسې کار وکړه چې د خپل مال په خپل قابو کې ساته ته د مال په قابو کې مه راځه ته دې مال او دنیا ته ده ووایه وایه تاسو خو الله پیدا کړي یې زما دپاره تاسو الله پیدا کړي چا دپاره زما دپاره نو زه څنګه ستاسو په کنټرول کې راشم او عجیبه خبره دا ده چې الله موږ د خپلې بندګۍ دپاره پیدا کړي یو او د دنیا به زموږ دپاره پیدا کړې ده سبحان الله هغه د څه دپاره چې پیدا شوي وو هغه هم پرېښود او هغه څه چې زموږ دپاره پیدا کړي په هغې پسې منډې وو دا دنیا الله پیدا کړي زموږ دپاره ده نو چې زموږ دپاره نه نو د چا دپاره ده سوال دی هسې چې دا دنیا زموږ دپاره نه نو د چا دپاره ده خو دې دنیا کې موږ اوسېږو که نو ښه مطمئن اوسې دا دنیا ده زموږ دپاره ما دومره منډې پسې مه وه سړی دومره دنیا کوي چې څومره ضرورت پوره کېږي د دین خدمت پکې کوي د انسانانو نه او د هغوی نه د غوښتو او د هغوی د حاجت نه پکې بچ شي یعنې د هغوی نه حاجت غوښتو نه بچ شي د عزت ژوند د بچو تربیت پکې وکړي په خپله ښکلی ژوند تېر کړي بس دغه دنیا ده یو څو ټیمه روټۍ درته میلاویږي او په امن او امان کې یو روغ بدن لکه حدیث کې راځي که نه چې امن او امان ته سهار راپاسې او په امن کې او د دغه ورځې خوراک د سره وي او بدن دې څه روغ وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي الله دې سړي له دنیا را جمع کړې ده داسې موږ کې د کمې ورسره دا نشتې او بیا هم دې بعضو ته چې وګورې بس په غریب شکوې شکایتونه نه ختمېږي دا مسله ده او دغه مسله ده او داسې حالانکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله د دنیا را جمع کړې ده د دپاره